بسم الله الرحمن الرحیم. د شهید حیدرجان پلار او یو تن قومي مشر او د دوی د کاکا زوی د زابل ولایت مرکز ته راغلي دي. له دوی سره مو ولیدو، ډېر خوشحاله سو. نو له حاجي صاحب سره خبره کوو. حاجي صاحب څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ والله شکر الحمدلله، څه مشکل نشته، خیرات. ته څنګه یې؟ خیر. ولا خو ستړي سو، خو بس دا د الله تعالی انتقامونه دي په مسلمانانو کې چې څه به پیښیږي صبر کوي او که نه کوي. خو موږ شکر الحمدلله مسلمانان پر هر کار به صبر کوو. ځینې خلک خبرې کوي چې ګواکې دولت یا اسلامي امارت پر وخت رسېدګي ځای ته نه ده کړې، او نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ یا زموږ سره الحمدلله په د اوله ورځ کې د اولې ورځ اجوالي صاحب په خپله حالته ناست و، په دغه یخ کې، په دا تکلیفو کې، په دغه ډبرو کې دغه والي صاحب زموږ سره داسې پوره توګه باندې کومکونه کړي دي چې موږ ته یې وویله چې سرایونه دې ونړېږي خو چې هلک بچت سي. دا به زموږ کمزورتیا وه، موږ په مشکلاتو کې وو، موږ نه څه پوهېدلو، خامخا د تلوارۍ کار و، د غمدرۍ کار و، زړه مو درد کوی، خو خلکو ته به البته زموږ لخوا یو څه مشوره ور کمزورې سوي وي. نور زموږ سره دولت مولوي صاحب یعقوب وزیر دفاع راغلی ده، زموږ سره په دغه ځای کې کښېنستلی ده، شپه یې راسره تېره کړې ده په دغه لوټو کې. بل مشر غلی ده، هغه هم موږ سره دا غم شریک کړی ده، په دغه ځای کې راسره ناست و، د والي صاحب په شمول باندې په دغه یخ کې، په دغو تکلیفو کې، په دغه نن وخت په دا اوس نوي دولت کې داسې څوک نه کوي چې وزیر دفاع په یو خاورو کې ناسته د وطن او د مشکلاتو په خاطر باندې دلته عذر پیدا کړي. مخلوق ډیر وو، 50,000 کسه وو، د ربط آمد نه سوای کېدای، خلکو ځان سره مړ کاوه، ربط آمد نه سوای سره کولی. خو موږ په دې حالاتو کې وو چې مخلوق ډیر وو، څوک د وزیر دفاع و رنګ و وکتن و دغو ته هوا کېدله. نو دلته مشکلات جوړېدی. دغو خلکو زموږ سره په دغه یخ کې ما خپله زه ورسره ناست وم، په دا ډبرو کې مولوي یعقوب صاحب او والي صاحب دا ټوله دلته ازیرو په دغه ځای کې ناست و زموږ سره په پوره توګه کومک وکړي. خو نو دا د الله تعالی نظرونه وو چې مشکل نه کېدله. د خدای کارونو د بنده کارونو سره لرې دي. دغه هلک مرګ په دغه ځای کې سوی و او دغه خلک خدای پاک موږ ته راوستو چې موږ ولیدو. ته څنګه یاد بولې؟ ډېر شکر د ستا سره، وخت په خیر دې ښه یې. ته به د اسلامي امارت یا په ټول کې خو په دې صحنه کې ټولو هېوادوالو برخه اخیستې وه. تقریبا له کندهار، له غزني، له هلمند ځینې خلک راغلي وو، صحنې ته راغلي وو، کابله، هغه رقم له هر ځایه. نو ته د اسلامي امارت ډېر شکر، په ډېر همکاري ډېره همکاري یې کړې ده. بالا خو نو نه جوړېدو نه بالا کېدو وو. په بار بار ورځ ځینې خوشحاله یي وروره، دی نه ده چې موږ باندې خوشحاله، ډېر ځینې خوشحاله یي چې هر یو یې دا برخه اخیستې، ډېر ځینې خوشحاله شوي. بالا خو نو نه جوړېږي دا خوشحالي. او د دې تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خلک نمبرونه نشروي چې ګواکې موږ د شهید حیدر د کورنۍ غړي یو، یا خاص دغه کورنۍ، یا ځینې خلکو کوشنیان کښېنولی وي چې دغه د حیدر ورور ده، یا داسې کیسې کېږي. نو موږ به د دې دوه شمارې درته ووایو چې یوه شماره د حاجي صاحب ده، حاجي صاحب د سیمې قومي مشر ده او د دوی کاکا کېږي حاجي صاحب حکیم الله. او دوه شمارې دي، یو د حیدر د پلار ده، یو د حاجي صاحب ده. دواړه به درته ووایو، که چا څه مرسته کوله یا له دوی سره رابطه کوله، په دغه دوه شمارو به له دوی سره رابطه کوي. نورې که کومې له کومې شمارو دوی ته زنګونه ورکړو یا یې داسې ځان ښودی چې موږ د دوی د کورنۍ یا د دوی قربان یو، هغه د دوی نه غلط ادرس ده، دروغ دي. اوله شماره د حیدر د پلار ده، 0 6 9 0 5 6 0 7. او دویمه شماره د کیملا کاکو د د سیمې قومي مشر او د دوی کاکا کېږي، 0 3 6 3 6 4 7. دغه دوه شمارې په دې که چا رابطه کوله یا یې مرسته کوله، د دوی سره به په دغه شمارو باندې مرسته